أحببتك اللهم محبة دواها لي مونږ له چای مې مور ږدي مونږ جوړ کله مرچکي سره خورو کله پیازو سره خورو کله چایو سره خورو. تا ته څه وایي چې تا ته د پلار کالي نه اخلي که مور کالي نه اخلي؟ زر ته مونږ غریبانیان یو څه نه لرو. ښه ته ورته بیا هغې غلي کېږي که بیا هم در پورې خندا کوي؟ بیا هم را پورې خندا کوي. زه ځان سره خفه کېږم زړه مې نه اوبه کېږي. بیا دلته چې راشي مور ته څه وایي؟ مور ته مې وایم مور مې جاړي زه هم جاړم ټول جاړي. ښه مشکل نشته مونږ به درته کالي مخلو هر څه به کړو. صحیح ده بېبي؟ ته به نور ژاړې نه. ښه صحیح ده؟ ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال ظفر من سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم. د خپل کار په جریان کې نن راغلی یاستو باګرامیو ساحې ته. یو خور ده موږ ته زنګ وهلی او خپل د هغه د اقتصادي وضعیت موږ ته په ټلیفون باندې البته وویل ډېر سخت وضعیت کې دي. کور مور ته لیدلی نه دی نو موږ ته هم دا ویل چې موږ ته خوراکي توکي راوړي. یتیمان را په غاړه دي او خپل بدن سوځېدلی دی نو دا خوراکي توکي به اخلو هلته به ورځو نور به نږدې ځان وګورو د هغې د خولې به وورو. راځئ موږ سره اوس. أحببتك اللهم محبة دواها لي وأحببت محرابك وكل من لنورك دان وأحببتك اللهم. تسلیمې پلار دې چیرې دی؟ ما پلار تللی جلال آباد ته. ښه پلار دې جلال آباد ته تللی دی. کور ته نه راځي؟ نه یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد راځي. ما مور وایي مونږ وهي بېرته تښتي. تاسو وهي؟ ولې؟ نه پوهېږم هغې بله ښځه کړې. تاسو دلته پرېښي یاستئ؟ دلته چا کره اوسېږي؟ مونږ نیکه سره اوسېږو. ښه بېرته پلار نیکه کره دې راغلي یاستئ؟ مور پلار د مور پلار کره دې اوسېږي؟ تاسو مې دا خوراک موراک او دا ډوډۍ څوک درته راوړي تسلیمې؟ مونږ له چای مې مور ږدي مونږ جوړ کله مرچکي سره خورو کله پیازو سره خورو کله چایو سره خورو. کله ډوډۍ پیازو سره خوري کله مرچکي سره خوري تسلیمه. او په دې ترتیب باندې د شپې ورځې تېرېږي. ښه تسلیمې ته راشه ته ما تا سره نورې خبرې هم کړو. ته مکتب ته ځې؟ سکول ته ځم. سکول ته ځې؟ دلته کوم سکول ته ځې؟ دا اډې کې چې ده. اډې کې چې ده؟ څویم صنف کې؟ اول کې وم دویم کې شوم. اوس دویم کې څویم نمره یې؟ دویم نمره. دویم نمره. سکول ته چې کله لاړه شي دا ورورې نجونې چې تا ګوري تا پورې خاندي خو نه؟ خاندي راپورې وایي ته کالي نه لرې نه ښه لرې نه بد. تا ته وایي بیا ته ورته څه شی وایي؟ زه ورته یم زه کالي نه لرم. ته ورته وایې چې زه کالي نه لرم؟ نه. ښه ځه خیر دی مشکل نشته موږ به درته کالي مخلو. نو تا ته څه وایي چې تا ته د پلار کالي نه اخلي که مور کالي نه اخلي؟ زه ورته یم مونږ غریبانیان یو څه نه لرو. ښه ته ورته بیا هغې غلي کېږي که بیا هم در پورې خندا کوي؟ بیا هم را پورې خندا کوي. ښه نو چې ته کله دوی وینې چې ښایسته کالي اغوندي لاسو کې ښایسته بنګړي وي ښایسته بکسې وي د مکتب کالي بوټانې نو بیا ته ځان سره ځورېږي؟ او بیا څه وایې؟ زه ځان سره خفه کېږم زړه مې نه اوبه کېږي. بیا دلته چې راشي مور ته څه وایې؟ مور ته مې وایم مور مې جاړي زه هم جاړم ټول جاړي. ښه مشکل نشته موږ به درته کالي مخلو هر څه به کړو. صحیح ده بېبي؟ ته به نور ژاړې نه. ښه صحیح ده؟ إلى حالي فمن جود أفضالك أيا واسع الأفضال ومن. نو دا تسلیمه جان دې خبرو خو تاسو واورېدئ. راځو مور ته څه مشکل دي څه غوښتنه لري تاسو نه څه غوښتنه لري دا به ټول د مور نه وورو. څه تکلیف پې تېرېږي څه کار یې کولو مور حالات دې څنګه دي وخت دې څنګه تېرېږي؟ وخت مې وروره دغسې تېرېږي شپه مې په غم ده ورځ مې په غم ده. دومره پوټۍ لور ته زه مرچکي سره پیازو سره هر یو شي سره مې چې روټۍ ورکړه زما بچي خوري دا نه وایي چې مونږ یې نه خورو.
په خدای قسم دی چې زه اکثر د شپې دا بچي وږي کوم پلار مې راته په دې ګناهګارېږي وایم چې نشته نو زه 1200 ورکړم دومره ده چې سهار وخوري چې ټوله ورځ یې پرې تېر شي شپه خو زه ارام دي کور کې دي حقه یو زوی له مې روټۍ ورکوم چې هغه سهار ځي په ښار کې ګرځي لوګی کوي سپېلني لوګی کوي هغه چې کله راشي ما ته یې مور وایم وایي ما له چا روټۍ راکړو چا رالدا راکړه چې هغه په جیب کې داسې ټوټې نړۍ روړې مخه باندې زه خپله ګزاره کوم کله وي کله نه وي کله یو شان کله بل شان په یخ ژمي کې زه نشم کار نشم کولی زه ټوله دغه شانتې سوې یم مخکې سپرګنۍ زه سوځولې یم تیل یې راباندې چولي زه یې سوځولي یم سر نه تر خوپو ټول سوې یم زه نو دا څومره وخت کېږي د مشکل سره تاسو لاس وګرېوانه چې خاوند د پلار په کور بیرته رالیږلې او خاوند د خپلې بلې ښځې سره وخت تېروي څومره وخت کېږي بس دغه تقریبا دا 4 میاشتې کېږي دغه د اوس څه غواړې خلکو نه څه غواړې دا خلک چې تا ویني دوی تا سره څه مرسته وکړي په کوم قسم باندې زه دغه غواړم وروره چې بس زما دا بچي په خېټه ماړي او بس په تن پټي دغه راته ډېره ځارونه دي ما سره دونه کومک وکړي چې زما بچي په خېټه ماړه شي په تن پټ شي تسلیمه چې مکتب نه راشي وایي ما ته جینکۍ پیغور کوي ولا که زه جوړه داسې ګز ځان ته نه متر ځان ته نه شکوم د ښار نه ما ته یو بل چې زړې راکوي زه دا بچي پرې راټولوم د تره د کور ویله تربور دی زه د تره د کور نه زړې روړم بچو ته اچوم د یو د بل د کور نه زړې خلک بار دی لور له مړ کې شکېدلې تیکه تیکې اکثر داسې جامې وي چې هغه سخاوي لرم د مخې په مرداري هغه زما لور له لاس کې ورکړي وي دا بېرته کور ته نو زه ترې کمې چې سوي بچو ته واچوم که نه نو بس هغه ایسته کړمه د خلکو زړې ورته اچوم زما بچي په خېټه وږي دي په تن لوس دي دغومره غواړم چې زما بچي دي ماړي او په تن دي پټي دا بار څه خدای درته وکړي او موږ به کوشش کوو چې داسې ورور پیدا شي ستا د زوی د څو پورې هغه سره مرسته وکړي او موږ یې مکتب ته معرفي کړو او چې څومره د ورځې پیدا کړه موږ تاسو ته میاشتې درکوو درته او په دې بچو به د مکتب وای دغه خوراکي توکي فلحال لپاره موږ درته راوړي انشاءالله یو میاشت پورې به ګزاره پرې وشي دوبۍ کې زموږ یو ورور دی د هغه رالیږلي دا پیسې او دعا ورته کوه الله دې ورله ژوند ورکړي الله دې عمر ورکړي والا چې ستاسو د فامیل موږ قمر د دې ورونو په واسطه باندې سپورټ کې صحیح ده که څوک هم غواړي د دې مورکۍ او د دې تسنیمې په مخ باندې مسکا وویني او دا فامیل همیشه خوشحاله اوسي او دوی ته همیشه دعاګویي په لاندې لینک باندې کلیک کړئ ځانونه مو راجستر کړئ څومره مو چې د وس وي ستاسو د حساب نه به قمر حساب ته راځي او قمر به انشاءالله دوی ته رارسوي او که څوک غواړي آفلاین یې موږ ته راواستوي نو په سکرین باندې کوم د واتساپ نمبر د ښکاري په ده باندې موږ سره رابطه وکړي انشاءالله ستاسو مرسته به موږ همداسې مستحق خلکو ته رسوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تسنیمه بچو موږ ته اجازه ده موږ به لاړ شو صحیح ده الله هم په خیر به خدای دې تاسو سره خو کړي ښه بس مننه خدای پاک دې تاسو سره خو کې ستاسو د خدای پاک مرسته وکړي تر څو پورې خوشحاله ژوند ولرئ نو انشاءالله دغه څوک چې تا وویني دلته هغوی ته څه وینا کول غواړي چې څوک موږ سره مرسته کوي الله دې ورسره ښه وکړي موږ سره چې څوک مرسته کوي الله دې ورسره ښه وکړي موږ دغه غواړو چې موږ له دې یو نړۍ روټۍ برابره کړي موږ هېڅ څه نه لرو څه شی غواړې تا ته څه شی واخلو موږ دوباره چې راځو زه موږ ته جامې واخلي جامې نه لرم ټول خلک موږ پسې خاندي نور دته څه شی واخلي جامو نه بغیر کتابچې قلمونه ده او څوک پیدا شي چې تا سره کومک وکړي چې ته خپل مکتب ته لاړ شي تا ته جامې کتابچې قلمونه دا شیان واخلي هره میاشت تسلیمې تاسو ته به موږ کتابچې هم در اخلو قلمونه به هم در اخلو او داسې مکتب کې به مو اچوو چې هغه کې به ته درس وایې او بهترینه مکتب وي او واده خو به کوې چې بیا به اول نمره کېږي پکې او ښه سمه ده او چې ته غټه شي څه جوړېدل غواړې چې مکتب ووایې ډاکټره ښه ډاکټره جوړېدل غواړې صحیح وبشي ښه زه ځم درنه نور خو څه وینا نه لرې ما ته دې لاس راکړه لاړ به شو صحیح ده او تا ته به بیا انشاءالله زه واده در سره ده کتابچې به هم درته راوړم قلمونه به هم درته راوړم جامې به هم درته راوړم بنګړي به هم درته راوړم صحیح ده ها لاړم خدای په امان الله ژوندي راکړي بچې أحببتك اللهم محبة دواها لي وأحببت محرابك وكل من لنورك دان